بل ورځ به تاسو ټول لیدلی وي چې یو کور یې څه کړي بمبار کړي و بچیان یې په دشت کې د باندې پراته وو مور پلار ورته ولاړو باندې ژړلې آیا دا زور نه غواړي آیا دا د حضرت خبیب پر لار نه دی روان 4 ورځې مخکې په جیل کې تاسو دا مجاهد بدن نه ولیدی چې د بجلۍ په شاټ باندې دغ شوی و چا ولیدي چې هر چا ولیدي لاس پورته کړي ما ولیدي پورته کړي لاسونه زه په ورځ د آخرت ګواهي ادا کوم چې زما د مجاهد بدن نن د بجلۍ په شاټ باندې داخل کېدی پېښه څه وه الله وایي وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید الله وایي د دوی څه انتقام نه اخلي نن پر دوی چې کوم ظلم روان دی نن چې کوم پر دوی باندې ظلم روان دی نن چې پلي چرخي هم په دوی ډکه ده نن چې باګرام هم په دوی ډک دی نن چې ادرې هم په دوی ډکې دي نن چې اسپتالونه هم په دوی ډک دي الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد نور هیڅ جرم نه دي کړی خالص ایمان یې پر الله راوړی حضرت خبیب هم داغه ورته فرمایي حضرت خبیب ورته فرمایي وذاك في ذات الاله وان يشاء يبارك علي اوصالي شلو ممذي نن چې داسې ټکر یم نن چې داسې ستم نن چې زما هر کمزوري اندام جلا کړی دي خالصتا په دې خاطر باندې زه رب غواړم خالصتا په دې خاطر باندې چې زه الله غواړم خالصتا په دې خاطر باندې زه پر جانان باندې مین یم الله دې موږ تاسو ته د خپل جانان محبت راکړي دا انسانان پر جانان مین دي دا په اور نه ګرځي دا په اوبو نه ګرځي دا په عذاب نه ګرځي دا په شهادت نه ګرځي والله چې د هر کور شهید شي هغه ټول کور یې دښمن وي که نه وي الحمدلله ټول کور یې دښمن وي دا داسې امت نه دی دې کلمه پر جانان باندې ویلې ده پر اوباما او پر ټرمپ باندې نه ده ویلې کم چا چې پر ټرمپ کلمه ویلې یا پر اوباما کلمه ویلې هغه د مرګه بیریږي دا ملت د مرګو څخه نه بیریږي الحمدلله ولست أبالي أن أقتل مسلما على أي جنب في الله مصرعي وای ما ته فرق نه راکېږي چې زه نن روان یم چې پر هر اړخ مې په شهادت باندې رسوي ولې نن خپل رب ته روان یم نن د رب رضا ته روان یم بر امیدی وصلتو من جان خود قربان کنیم بر امیدی وصلتو من جان خود قربان کنیم ترک جان گفتیم حدیثی وصلتی جانان کنیم ای الله نن چې زه خپل روح ورکوم دا نن چې خپل روحان ورکوي دا پرون چې خپل روحان ورکول دا پرون چې په شهادت باندې رسېدل پرون چې جیلونه په ډک وه پرون چې ادرې په ډکې وې پېښه څه وه بر امیدی وصلتو من جان خود قربان کنیم ترک جان گفتیم حدیثی وصلتی جانان کنیم ځکه دا ځان په وینو سور کوم ځان و محمد رسول الله ته ورسوم الله دې موږ تاسو ورسېږي اوس چاوي جان چې باشد نزد تو تامن حدیثی جان کنیم سچنین جان در رہی عشقت فدائی نامی تو ایس اللہ دا محمد رسول اللہ تر نامه می دی اللہ قربان کے زما دا جانان دا پارزخ پر روح ورکوم جان چې باشد نزد تو اے الله د محمد رسول الله پنیز او ستا پنیز باندې بر روح چې شوي سچنین جان در رہی عشقت فدائی نامی تو سلداس روحان سلداس زوانی بد اللہ جل وعلا تر نام قربانوم سلداس زوانی بد جانان تر نام قربانوم سلداس زوانی بد جانان تر دین قربانوم تر قرآن بھی قربانوم اللہ جل وعلا دی مرستا صدا قربانی را پر نصیب کی الحمدللہ نن دا غشي انسانان ستا چې د الله جل وعلا تر دین ځان قرباني مړو تاسو وینو نن د حضرت ابراهیم سنت ژوندی کوي حضرت ابراهیم د الله د نامه دپاره ځان ورته ورچولی و الحمدلله زما او ستا ورور زما او ستا کلیوال زما او ستا بچی نن راولاړېږي په ځان پورې بم تړي ځان په اور باندې سوځي ولې سچنین جان در رهی عشقت فدای نامی تو سل دا سرحان به د الله تر نامه قرباني دا پر الله باندې مین دي دا مین مخلوق دی الله دې موږ تاسو مینان کی الله جل وعلا مو دې د دینو مجنونان کی الله جل وعلا دې موږ تاسو توبې را قبول کی الله دې موږ تاسو پر بندیانو باندې رحم وکړي تاسو اوس حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ
چې کوم وخت څوک سو دار ته پورته سو شرایه وکړل ولله دغه قوم دې ته فرق کې موږ هم دا شواس شراکو چې لا کفر خراب تراب کې دی ورچامي ولله دې داسې ټوکره ټوکره کې لا ته دوی دغه ټوکره ټوکره کې چې کوم وخت دا شرا وکړل کفر ټول پریوتی د تکبیر چغه اورېدلې وه نن چې کافر د تکبیر چغه واورم ځکه ته بچي زه د خپل پلار د نکاح چم کوم دی د چا کوي د خپل پلار د نکاح اوس نو راسي که پلار نکاح ورسره علي شو هغه نو بس دی کار دی زه والله که ورسره علي شو دی چې پریوتی دا ویډیوګانې مه کوئ دا بندې کړئ کښېنه دا ویډیوګانې بندې کړئ دا مه کوئ حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ فرمایل ولې الله اسما سلام وخبر حبیب ته ورسول الله جل وعلا حضرت جبرائیل راوستل ورسول ما حبیب ته خبیب سلام ورسول حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قتل خبیب په شهادت باندې ورسول ولله په سهار کې مستادن ساتي په ماښام کې ما بدن د کفر د لاس وساته الله غربوز پر مقرره کړی شاو خبره ګرځېدلې د دوا بدن ته د کافر لاس وسوتل الله جل وعلا دې موږ تاسو قرباني قبول کړي او الله دې کفر ته شکست ورکړي الله دې ظالم تباہ او برباد وګرځي کوم څوک چې نن د کفر ملګری دی الله دې توبه ورکړي که توبه نه وي الله دې در په در خاک بسره وګرځي چې ټول واسه امين الله جل وعلا دې در په در خاک بسره وګرځي او الله جل وعلا دې دوی بچي پر دوی باندې وشي